ضیاء الحق امرخیل لاریون ښکارا کوي چې خلک د سیاستوالو ناوړه ایجنډا لپاره نه قرباني کیږي په سیاسي او ولسی چارو کې د ولسمشر صلاحکار ضیاء الحق امرخیل د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم نننیو لاریونونو ته په خپل غبرګون کې ویلي دي چې د لاریون کوونکو لشمیره ښکارا کیږي چې اوس لا سیاسي پلوه د خلکو فکر پوښ شوی دی او سیاستوالو د ناوړه ایجنډا لپاره قرباني نه ورکوي د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پرون اعلان کړی چې نن په کابل کې د ټاکنو د تقلب ضد لاریون کوي او همداراز ل خپلو پلویانو غوښتنه کړې وه چې په پراخه کچه دې په دغه لاریون کې ګډون وکړي خو په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کېږي د ثبات او همپالنې ټیم چې څومره دعوا کوله هغومره خلک نه دي راوستي او ګوتو په شمیر خلک د دوی لپاره سرکونو ته راوتي او لاریون یې ترسره کوو ضیاء الحق امرخیل دغه لاریون یو ویډیو په خپل ټویټر اکاونټ خپره کړې ده چې 10 یا 15 کسان پکې ښکارا کیږي چې په لاریون راوتلي دي دغه ویډیو ته ضیاء الحق امرخیل لیکلي دي چې نن ورځې په لاریون کې د ګډون کوونکو خورا محدود شمیر په ګوته کوي چې اوس خلک له سیاسي پلوه په فکر پاخه شوي دي او د سیاستوالو د ناوړه ایجنډا لپاره قرباني نه ورکوي هغه همداراز زیاتوي چې اوس خلک د حکومتي سیستم ملاتړ کوي د یادولو دا چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر دغه لاریون ته د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور هم په یو ویډیو کې خپل پیغام کې ویلي دي چې خلک دې لاریونونو ته نه راوځي او یو شمیر کسان چې غواړي کړکېچ رامنځته کړي د هغوی ملاتړ دې نه کوي هغه همداراز ویلي دي که په لاریون کوونکو کې چا له قانونه سرغړونه وکړه نو امنیتي ځواکونو حق لري چې هغه خلک وځپي